سلامونه دوستانو، کیسې به کوو، درې کومه به فني کوو، کومه به د خندا کوو، کومه به د مطلب کوو. بس غواړو چې د یو بل په خوله خندا راولو. یو باچا اعلان کړی و چې د هر چا ښایسته سبزي وشو زه به هغې له ډېر کلک انعام ورکومه. بس دهقانان شروع شوي دي په خپلو کې وادې ورېده، څوک یو رقم ته سبزي کري، څوک بل رقم سبزي کري. خو پخوا وخت کې دا باچایان چا نه شو لیدلی. بس که مخامخ به دې ولیدو هغه دی که نه ټیویانې میویانې دا شیونه مینه نه و که نه. بس دا باچا وزیر په لاره راګډ شوي دي چې ګوري د چا ښایسته سبزي شوې ده. بس په دې کې ها د یو دهقان ډېره ښایسته سبزي شوې. دا دهقان دومره وران و چې د ده نه بل هوران نه و، ډېرو خیر و. بس یو ته یې ویلي چې دا دی هغه دی. بس ورته ویل د پلانکي ډېره ښایسته سبزي شوې ده. بس چې مشوره پرې راغلې دي تلي د هغه خواله، د هغه خواله چې تلي دي وادې ورېدې. بس د دهقان ته یې ویلي دي چې څنګه چلې ستا خو ښایسته سبزي شوې ده، که تا دوی په زړو جامو کې ورغلي دي. ورته ویل که ستا سبزي خو ښایسته شوې، که چېرته دا باچا تا له انعام در نه کړي وی کرای کیم ښځې دغه کم او کرای نه کیم ښځې دغه کم که نه. بس وی اوس څه کې دي دهقان ته ویلي، وایي ځم د باچایۍ تخته، بس ورځمه کرای کم کو دغه قیصه ده او کرای نه کم دغه قیصه ده. وایي ښه دا چې دک داسې خوځېدلی دی روجانه. ده به وزیر ته ویلي چې دانګه خپې سپکوه چې ځان باچایۍ ته رسو، سړی هلته را روان دی. خو زه دو سره خو دا سونه مسونه دا ورسره و. بس مخکې ځان را رسولي، خپلې جامې مامې اچولي، په باچایۍ په تخت باندې ناسته چې ګوري دغه د دهقان په دروازه را ننوتلو. ورته دهقانه څنګه را چکر شوی؟ وایي تا دغسې اعلان کړی و باچا سلامته چې د چا ښایسته سبزي وشو. نو وایي و نو نور وایي و زما ښایسته سبزي شوې. وایي که درې نه کم نو بیا وایي دا پټي کیسه وایي. بس باچا تندي له ټس ورکړی چې په ده باندې بل رنګ نه خیږي. وادې ورېده. بس وزیره وایي دله انعام ورکوه چې ځي. وایي ښه وایي. بس دا وزیرم ډېر حرامزاده و. د باچا ته د دهقان ته ویلي وادې ورېدې راځم او تا به یو شرط ولګو، که چېرته تا دا شرط وګټلو کیدای شي 2 چنده ویسي، او که دې شرط وبیللو نو دا 1 چنده به م لاس بس ومینځي، د دې شته نه به م لاس ومینځي. دهقان ورته ویل چې زما د سره 100% وادې ورېده، 100% مې د سره خوښه ده. لګیا شوی دی وروره. ورته ویلي دي دا باچا د وزیر او د باچا د لور کهاني سټارټه وه. ده وویل که تا د باچا د لور نه ما چېرته چپه واغېستله نو پوه شه مال دی بل دلته پرېږدي، او که وامې نه غستله بس ضروره دا 2 ډبله به ویسي، لکه ډبل به ویسي. وایي ښه. دا تلې د باچا لور ته یې ویلي چې ته به داسې چلو کې چې چغې به ووایې وادرې چې زه لړم وچېچلم او په مخې وچېچلم، نور زه پوه شو زما کار پوه شه. وایي ښه وایي. د باچا لور بس لږ وروسته چغې کړي دي. وادې ورېده. دهقان لګی دی چې مې سکي. د باچا لور لګی ده چغې وایي پلاره لړم وچېچلم او په مخې وچېچلم، لړم وچېچلم او په مخې وچېچلم. بس دا باچا داسې ورخطا شوی دی، داسې ورخطا شوی چې مه کوو پوښتنه، په دې کې سم ورخطا شوی دی. وزیر ته وایي وزیره څه چل وکړه چې بس لور مې مري د مرګ په حالاتو کې ده. هغې ورته ویل چې باچا سلامته زه څه دې ټایم کې څوک پیدا کېږم نو داسې دی هغسې دی. نو وایي اوس څه چل وکړه؟ وایي څه چل نه کو باچا سلامته زهر خو زه ایستی شم. وایي څه ته ګوري جینۍ نه زهر وباسه؟ وایي باچا سلامته زه خو زهر په خوله وباسم که نه. وایي بس وباسه. وایي باچا سلامته دا ستاسو لور ده، زه په زهر په خوله وباسم. وایي ښه وایي. بس یاره بس ویلې وباسه چې جینۍ باندې خوله ور ټیټه کړې ده. بس وروره چپ یې ترې اخیستې. دهقان ته یې ویلي وشو. وایي وشو. دهقان ډېر حرامزاده و. دهقان ته ګورئ اوس. دهقان ورته ویل شرط خو دې رانه وګټلو، خو زه به داسې چل وکړم چې ستاسو به د تشناب کې به تشې میچازې وکړم بیا به ځم. هسې خو مې مال جایداد وبیلو، دا شرط مې دلته وبیللو. وایي ښه وایي. دهقان چې څنګه تشناب ته تللی وادې ورېده. بس پرتوغاښې لاس کې بېرته نیولې و رامنډې. وایي باچا سلامته لړم وچېچلم او په دغې وچېچلم. وادې ورېده. هغه اوس وزیر ته وایي ورشه دهقان نه زار وباسه. هغه ورته وایي باچا سلامته وایي دا خو داسې دي که نه؟ وایي دا خو داسې دی. ورته ویل زما د لور مخ دې لیدلی و داسې. وایي باچا سلامته زه په خوله باندې زار وباسم او دا ډېر خطرناک ځای دی. ورته ویل بس کېږي او که نه کېږي هلک نه زار وباسه چې دا بد شي، د مرګ نه یې به راوغژغوره. بس دهقان وزیر ورته ویلي دهقان ته وایي را دې خوا شو، په خپو یې ورته پرېوتی دی چې یو په ډبل نه یو په تریپل واله خو په تا باندې بل رنګ نه خېږي، ته خو هغه لوی حرامزادی چې بل نه شته دی نه. نو زه تا ته وایم وادې ورېده. د ځینې دهقانان نو ځان ساتئ داسې نه چې شرطونه وبیلئ. لب یو دوستانو مننه، خدای دې وکړي چې خوښه شوي بیګ ریسپیکټ بیګ لب. نو مذاق په باره کې وه. نو دغسې به ویډیوګانې جوړوو انشاءالله تعالی چې خدای دې وکړي ستاسو خوښه شي. زما ډېرې زیاتې قصې یادې دي، ګپ شپي مې یادې دي، داسې مطلبي مې یادې دي. خدای دې وکړي ستاسو خوښه شي. بیګ لب بیګ ریسپیکټ. مننه.